زرهاک یو ځای نشو په کلونو کې جانیه زرهاکو یو ځای نشو په کلونو کې جانیه خو وایي راته وسو به په زړونو کې جانیه ستا یاد شي چې منګی په لاس ګودر له به درتلمه ستا یاد شي چې منګی په لاس ګودر له به درتلمه د کلي مزې چرته وي ښارونو کې جانیه سلامونه نیکې هیلې ومنئ پروګرام پيرزونه سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش څنګه چې تاسو ته پته پروګرام پيرزونه کې مونږ ګرځو شاعرانو پسې ادیبانو پسې هغوی سره مرکې ریکارډ کوو هغوی نه د هغوی د ژوند پوښتنې کوو د هغوی نه د خوند او رنګ شعرونه اورو په دغه لړ کې مونږ نن ځان سره میلمه کړی دی پروګرام پيرزونه کې جان محمد جاني دوی نه به هم شعرونه اورو هم پوښتنې به ترې کوو د ټولو نه مخکې پروګرام پيرزونه کې جان محمد جاني ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام روزانه تا تم سلام کوم او د پيرزونه ټي وي زه یو جهان مننه کوم چې په دې دونه لنډ تنګ وخت کې دا قیمتي ټیم یې ضایع کړ مال راغی نو زه د کتونکو شکریا ادا کوم او ستاسو هم شکریا ادا کوم او ټولو کتونکو ته سلام کوم او تاسو ته د زړه د کومې سلام کوم ډېره مننه کوم جان محمد جاني صاحب دې کې شک نشته چې تاسو د خپل په غزل په وجه باندې ډېر مینوال ځان له جوړ کړي دي د تعارف محتاج نه خو بیا هم د پيرزونې مینوال به تاسو په اول ځل باندې ګوري هغوی سره خپله پېژندګلو وکړئ جان محمد جاني څوک دی د کوم ځای سره تعلق ساتي جان محمد جاني د متحده مجلس فروشانو صوبایي صدر دی په سردریاب منس پاټ کې پاتې کېږم په 2010 کې زما ګیلې کتاب راغلی دی په 2014 کې زما ما زړه راغلی دی او ان شاء الله که ژوندي زما کم مینوال چې دی او ستاسو کم مینوال چې دي د هغوی به ډېر زر تر زره دا کتاب ګوتو له ورشي دریم د ژوند تصویر او ملګرو ته دا پته یو د دې نه د ځان خبردار کی چې زه مکمل انګوټا چاپم زما تعلیم نشته جی صحیح لکه تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې زه بې تعلیمه یم زما تعلیم نشته دا راته ووایه چې د شعر زده کړه مو د چا نه کړه د ګرانه نه شي چې تعلیم نه وي او تاسو بیا هم دومره ښکلی غزل لیکئ یاره د شعر زده کړه خو که زه راته ووایم نو زما استادان ډېر زیات وو ما به ډېرې ړومبې به ما مصرۍ لیکلې 1860 مصرۍ زما راغلی یو کتاب کې 1200 په بل کې راغلی وي نو ړومبي کتاب زما نهار علي او لیاس وکړه د ټپو کیسټ دویم نهار علي او شاهزیب وکړه دریم نهار علي او شهنشاه باچا وکړه او څلورم کیسټ چې زما دی نو هغه نهار علي او بل کس ورسره د هغه نوم رانه سیر شوی دی نو څلور کیسټ نو بیا به ما ته ملګري وي چې ته په غزل باندې ټرای وکړه نو غزل ما ته ډېر زیات ګران و خو کوشش هم دونه وکړه چې استادانو پسې وګرځېدم او زه د استادانو شکریا ادا کوم خالق شاه سحر د چوتي پل دی هغه سره کېناستو ارشد جان شهکار دی هغه سره کېناستو نبي جان راهي زما استاد دی په مانزو کې هغه سره کېناستو حسین احمد صادق صاحب سره کېناستو مختلف قسمه چې شاعران څونه دي او مشران دي او لیکونکي دا زما استادان دي صحیح دا راته وایي جان محمد جاني صاحب چې جان محمد جاني ته کله پته ولګېده چې د جان محمد په منځ کې یو جاني هم پروت دی د جان محمد جاني ته دا هغه وخت نه پته ولګېده چې زه ماشوم وم د 18-19 سال عمر کې وم نو ما به داسې کله کله شعر وي کله به مې دغه وکړو خو دې څیز ته زما پته نه و ما به یې څونه ښکلې د غزه کومه دغه ما ته پته نه وه بیا چې زه کله د بار دنیا ته راووتم د پټو نه زه خلاص شوم او زه کېناستم نو ما په هغه وخت کې د شمس الزمان شمس یو کتاب و چې هغه زما د تره یو زوی چې هغه به کته او د رحمان بابا ما ته نوره پته نه وه چې په دنیا کې ملا داسې ستر ستر خلک شته او شاعران شته او د هغوی کتابونه چاپ کېږي نو چې کله د 20-22 نه وړي نو تقریبا چې 18-20 سال زما د شاعرۍ مو شو جي صحیح خبرې به هم کوو شعرونه به تاسو نه هم وروسته به راسره شریکوي پيرزونې مینوالو سره چې هغوی دې خوندونه واخلي زه به درته ړومبې یو قطعه د خپل غزل نه ډالۍ کوم چې مینوال پرې هم خاندي او خوشحاله هم شي وایي زه په بادامو پلو دې ساتم زه په بادامو پلو دې ساتم ځان له وړه غوندې ښارو دې ساتم او چېرته خفه مې په خبره نه شي چېرته خفه مې په خبره نه شي د زړه په کور کې په ورو دې ساتم دا قطعه شوه شعر دی چې د مودو نه د زمري په خوله کې پروت یم د مودو نه د زمري په خوله کې پروت یم ژوندی ځکه یم چې ما پسې دعا شته غزل عرض کوم مینوالو ته او تاسو ته ډالۍ کوم چې جانان سلګۍ وخي او ساه نه اخلي
جانان سلګۍ وهي او ساه نه اخلي جانان سلګۍ وخي او ساه نه اخلي بنګړي د ځانه ماتوي تاوان زما نه اخلي ډېر ښکلی دی بیا وایه دا شعر جانان سلګۍ وخي او ساه نه اخلي بنګړي د ځانه ماتوي تاوان زما نه اخلي او شیخ په نیولې او بیا شاته ګوري شیخ په نیولې شیخ په نیولې او بیا شاته ګوري ساسې اوښکې رخصت ما نه اخلي ډېر ښکلی دی او زما په حال باندې حیران پاتې شو زما په حال باندې حیران پاتې شو اوس سرسایره نه مولا نه اخلي ډېر ښکلی دی او خلک لګیا دي هزارونه اخلي خلک لګیا دي هزارونه اخلي څوک هم د چا د زړه دعا نه اخلي ډېر ښه او زه جان محمد یې د راتلو په تمه زه جان محمد یې د راتلو په تمه د وفا نوم ابي وفا نه اخلي واه ډېر ښکلی دی ډېر زبردست جان محمد جاني صاحب دا راته ووایي د شاعرۍ په دې دنیا کې په کوم سیم باندې ډېر کار کړی دی غزل لیکئ نظم لیکئ افسانه څه شي له ډېره توجه ورکوئ یاره رورجانه زما خو زیاتر غزل خوښ دی زیاتر غزل لیکم خو الحمدلله نظمونه مې مشته او افسانه مشته قطعې مشته شعرونه مشته سندرې مشته الان کې چې سندرې زما غالبا چې وږمه ده وږمې ویلې دي غزل مې انور خیال صاحب ویلې دي وصال خیال صاحب مې ویلې دي خالق شاه سحرخان زما غزلې ویلې دي دغه ممن چې کوم دی د زما تقریبا 30-35 غزلې ګلوکاران ویلې دي خو ماته دا پته نشته چې زه کله په ریډیو باندې واورم او اخري زما نوم وای نو زه هم وای دا غزل خو زما دی زه په دې هم نه پوهېږم چې دا غزل سټارټ شي چې دا چا دی نو چې غزل ته غوږ کېدم او زما نوم واخلي نو بیا ریډیو ته ټلیفون وکړم زه ورته مال دا لایبررۍ نه راکړې نو زه د ریډیو دلبر والا یو جهان مننه کوم هغې یې راته بیا راکړي جان محمد جاني صاحب د عامو خلکو په ذهن کې دا خبره وي چې یو شاعر چې شاعري کوي نو هغې به ضرور عشق کړی وي مینه به یې کړې وي ستاسو څه قصه ده عشق مو کړی دی شعر لیکلو باندې مجبور دا خو تاسو جي په ما ډېر ښه سوال وکړه چې دا عشق کړی دی او کده نه دی کړی زه خو دا دې خبرې د سره ملګرتیا نه کوم که زما کم شاعران ادیبان وروڼی ګوري او دی وایي چې نه ما عشق نه دی کړی نو دا ګپ خبره ده هغه یو شاعر وایي یا خدای چې پې مین دی نو زه هم پې مین یم یا خدای چې پې مین دی نو زه هم پې مین یم نو خدای زما رقیب دی او که زه د خدای رقیب یم زما خبره د غوږ کې ده شاعر چې هر شاعر دی نو دی با عشق کوي د الله تعالی په کائناتو باندې دی مین دی د الله تعالی په کائناتو باندې دی مین دی په سیندونو مین دی په ګلونو مین دی په شنو چمندونو په همن مین دی خو ازلی مین دی د هر یو سړي په زړه کې یو تمنا ده یو سوچ دی یو فکر دی خو زما په یقین زما خو خپله دا سوچ دی چې په خپو د خپیبلې په سر د سرتورې بنګله د ستاني ستا د جونګړی خو چې ستا د زړه سکون تا سره نو ملګرو تاسو ته پته ولګېده د جان محمد د جاني خبرونه به تاسو ته اندازه لګېدلې چې شاعر به ضرور عاشق وي ضرور نه ده چې هغه په یو جنۍ باندې عاشق وي شاعر وطن سره هم مینه کولی شي شاعر خپلې خاورې سره هم مینه کولی شي داسې ډېرې لارې دي چې هغې سره مینه کیږي او جان محمد هم په دغه طریقه باندې روان دی په دغه قدم باندې روان دی شعرونه درنه اورو غزلې درنه اورو مینوال به ورکېدو ته نه پرېږدو غزل به درته جي ډالۍ کم چې دا نه چې چپ یم ماله څه نه راځي دا نه چې چپ یم ماله څه نه راځي تا ته دعا زما په خوله نه راځي ډېر ښه دی او دا نه چې چپ یم ماله څه نه راځي تا ته دعا زما په خوله نه راځي او د کمې ورځې نه چې ته تلې د کمې ورځې نه چې ته تلې دلته میرګاټو له واړه نه راځي ډېر ښه دی او د کمې ورځې نه چې ته تلې دلته میرګاټو له واړه نه راځي او راته یې وی نوره به نه جاړم راته یې وی نوره به نه جاړم زما به اوښکو کې رانجه نه راځي راته وی نوره به نه جاړم راته وی نوره به نه جاړم او زما به اوښکو کې رانجه نه راځي او بې وفایي
زه هم کولی شم بې وفایي زه هم کولی شم خو دغه چل د تا نه ښه نه راځي ډېر ښه دی دا بیا ووایې بې وفایي زه هم کولی شم خو دغه چل د تا نه ښه نه راځي او هلته کې هېڅ نه وي د مینې سامان هلته کې هېڅ نه وي د مینې سامان د چا د زړه په کور چې غله نه راځي او جانیه دا زه څنګه ومنمه جانیه دا زه څنګه ومنمه چې په کمزوري زه اوبه نه راځي واه ډېر ښکلی دی جاني صاحب یو غزل را سره بیا شریک بیا پروګرام راغونډو اجازت به درنه غواړم بالکل یو مات غوټ غوندې غزل خو راته یاد دی وایي راشه زمونږ د کلي خانه زمونږ حال وګوره راشه زمونږ د کلي خانه زمونږ حال وګوره بچی مې جاړې نارود شو دا بدحال وګوره راشه زمونږ د کلي خانه زمونږ حال وګوره بچی مې جاړې نارود شو دا بدحال وګوره او ته خو یې خانې د خانې په نشه مزګر زیږي ریخي ریخي مې د بچې په سر د اشال وګوره او هر سلګې مې د بچی راته پر هر جوړوي هر سلګې مې د بچی راته پر هر جوړوي هر یو مظلوم ته د ظالم د مکر جال وګوره او سونه خشتره په خدمت باندې مجبور ښکاری سونه خشتره په خدمت باندې مجبور ښکاری په غونډه ځنې د رنجو دغه تورخال وګوره او جانې خو ناست د چنې سوري ته جانې خو ناست د چنې سوري ته اے مړې راشه ژرنده ور پرېږده په دیوال وګوره غزل د مینوالو ته ډالۍ وي یو بچی مې ده نو ما ته یو ورځ داسې د غوږ له ګوتې وروړو سپوږمۍ راختلې وه چې بابا نو په هغې باندې ما غزل ولیکي چې پاس چې راوخیږي سپوږمۍ غلی شم فاس چې راوخیږي سپوږمۍ غلی شم اورم اواز چې د شپېلۍ غلی شم ستا د مسکي مسکي نظر په خاطر هرې ګیلې ته په مری غلی شم او د خپل سپېره قسمت غربت د وجې د خپل سپېره قسمت غربت د وجې چې رانه وغواړي والی غلی شم د خپل سپېره قسمت غربت د وجې چې رانه وغواړي والی غلی شم او شور او شر کولی هم شم زه شور او شر کولی هم شم زه ستا د خاطره لیونی غلی شم او د الله ورکړه د پې شکر کوم د الله ورکړه د پې شکر کوم جانې به څنګه په شاعرۍ غلی شم واه ډېر ښکلی دی ډېر مزیدار ملګرو جان محمد جاني نه تاسو غزلې هم واورېدې شعرونه ته هم تاسو واورېده خوندونه به مو ترې اخیستي وي یو تپوس کوم د جان محمد جاني نه بیا پروګرام راغونډو مو اجازت به غواړو جان محمد جاني صاحب د هر یو انسان یو خواهش وي که هر څومره مالداره هم وي خو د هغه څه ناڅه ارمان په زړه باندې وي ستاسو داسې کم یو ارمان دی چې تاسو وایئ چې کاش دا برابر شي بالکل روجانه سوال در باندې ډیر زیات ښکلی وکړو انسانان چې دي که نه دا سترګې ډېرې زیاتې هوږي دي دا به صرف په خاورو باندې مړېږي زما په دنیا کې د موټر ارمان نشته زما په دنیا کې د بنګلې ارمان نشته زما په دنیا کې د دولت ارمان نشته زه یم چې کم ټیم دی وخوړه بس ستا مقرره دی چې کله ستا رزق ختم شي خو د هر سړي دا خواهشي سپینګیرې مې مو بوډا مې خو بیا به هم درته دونه ووایم چې جانان دې هر ځای کې وي جانان دې خدای د چام خدای دې څوک هم نه بې جانانه کوي او جانان وي صحیح جان محمد جاني صاحب پروګرام ډېر خوند وکړو تا سره ناستې ډېر خوند وکړو ملګرو به هم خوندونه اغوستې د وخت راکولو مو یو جهان مننه کوم زه ملګرو ستاسو مننه کوم عزتمن شئ قدرمن شئ او زه په دې ډېر زیات فخر کوم دا زما لپاره د فخر او د ویاړ خبره ده چې تاسو خپل ګاډ روغ کړه خپل قیمتي ټیم او تاسو زمونږ غوندې خلکو پسې شاعران خو خلک وایي لیوني دي چې تاسو لیونو پسې ګرځئ او د خلکو ته په سکرین راولئ نو زه د ټولو شاعرانو ادیبانو د اړخه زه ستاسو یو جهان مننه کوم جی ډیره مننه ګرانو کتونکو دا و جان محمد جاني صاحب ډیر خوږ انسان دی ډیر درون انسان دی شاعرۍ سره سره د دې اخلاق هم ډیر ښایسته دي انشاءالله په بله مرکه کې به یو بل ملګري سره بیا زیریږو چېرته چې تر هغې حاد آباد او بریالي اوسئ